نو راځي چې د ویکټر ایسی وګورو. نو زه به یو ویکټر راکاږم په توکل. ا یو ویکټر دی او کو تاسو نه دا څوک تپوس وکړي چې دا ا ویکټر چې کوم دی نو دا د څونه ویکټرونه جوړ دی. د مطلب دا دی د څومره حصې مونږ کولی شو، ځکه چې مونږ څومره ویکټرز جمع کولی شو چې دا ا ته جوړیږي. نو د دې یو ځانګړی جواب نشته. د مثال په توګه دا ویکټر جوړ دی د دیو نه د دیو د دی او د دې نه. د دې مطلب دا چې A B او C زه جمع کوم او D نو د دې نه موږ سره A جوړیږي. خو مستقل خبره نشوه، ځکه چې زه دا دوه ویکټر یو بل سره جمع کوم نو M ته جوړیږي. یو دا ویکټر دې ته به ووایو X او یو دا ویکټر دې ته به ووایو Y. نو دا A د کومو ویکټرو جمع ده. د دې مطلب دا شو چې یو ویکټر مونږه هر قسمه حصې غواړو نو مونږ یې کولی شو، حصې کولی شو. یعنې دا ویکټر A چې کوم دی دا جمع ده د A B C D ویکټر. څنګه چې مونږ د جمع طریقه زده کړه، د A په سوکه باندې د B لکۍ پرته ده او بیا د B په سوکه باندې د C لکۍ پرته ده او د C په سوکه باندې بیا د D لکۍ پرته ده او بیا د لومبي د A د لکۍ نه تر اخري تر سوکې پورې دغه A دی. نو A جمع شوه د A B C D. دغسې د X په سوکه باندې د Y لکۍ پرته ده او بیا د X د لکۍ نه تر د Y سوکې پورې دغه A ده. نو A جمع ده د X او Y. نو د یو ویکټر مونږه هر قسمه حصې جوړولی شو او په هغه انګریزي کې هم وایو چې د مونږه انفینټ کمپوننټس پیدا کولی شو، حصې جوړولی شو. د دې مطلب دا شي چې مونږه بیا یو ویکټر مونږ ته راکړی شي نو که د هغه مونږه انفینټ حصې جوړولی شو، دوم جوړولی شو، دریم جوړولی شو، نو بیا د هغه مونږ داسې دوه حصې ولې نه جوړو چې کوم مونږ ته کار ډېر اسان کړي. نو راځئ چې د دې ویکټر A یو دوه داسې حصې جوړې کړو چې په هغې کې مونږ ته حساب کتاب اسان شي. زه به دغه ویکټر A دوباره راکاږم او اوس به د دوه داسې حصې جوړې کړم چې یو حصه به یې بیخي ښي لاس دی او بله حصه به یې بیخي چې کوم دی نو نیغی ولاړی په بره به او د نومونو مسله ده. نو دې ته به دا اوس د دې نو دله به زه نوم ورکمه هم هغه A به ورته ووایم، خو لږ غونته نحوه پرې کښېږدم چې دا په خپله A نه دی، د یو حصه ده X. دې ته وایي A sub X. نه یو ویکټر دی او د دې ویکټر سره چې زه یو بل ویکټر جمع کړم بیخي په بره باندې تللی ویکټر Y A sub Y. نو A چې کوم دی دا د دوو ویکټرو د جمع نه جوړ دی. یو بیخي پروت ویکټر دی او بل بیخي نیغ ویکټر دی، ولاړ نیغ ولاړ. نو یو ته هریزنټل شو یو ورټیکل شو په انګریزي کې ورته وایي. د دې سره څه چلو شي؟ د دې سره کار دا اسان شي چې د دې دریو ویکټرو اوس د ویکټر خبره وباسه، خو دې شکل ته تاسو وګورئ نو د دې نه یو درې ګوټی جوړ شو.
او درې ګوټی چې کوم دی کوم ته چې موږ دغه وایو دا ټرایانګل جوړ شو او ټرایانګل چې کوم دی نو هغه رایټ انګل ټرایانګل دی دا انګل چې کوم دی دلته دا ګوټ دا د 90 درجې ګوټ دی 90 ډیګریز ځکه چې دا ایکس ویکټور بیخي پروت دی او ای وای ویکټور بیخي نیغ ولاړ دی نو دا ګوټ خامخا د 90 درجې دی لس کم سل درجې دی ګوټ دی نو داسې درې ګوټي ته موږ رایټ انګل ټرایانګل وایو او د داسې درې ګوټي دپاره پایتاګورس چې کوم دی نو هغه یو تیورم جوړ کړی دی هغه ویلی دي چې د دې اوږد اړخ د دې اوږد ساید د شمیرې طاقت دوه چې کوم دی هغه به د دوو لنډو سایډونو د دوو د طاقتونو د جمع برابري نو په انګریزي کې موږ وایو چې a square is equal to ax square plus ay square نو یو خدا شو چې موږ ته ax او د ay قیمتونه معلومي نو د a قیمت موږ په اسانه د شمیره په اسانه معلومولی شو د دې ایسو دا فایده ده تاسو ته موږ ویل چې ما ویل چې د یو ویکټر موږ بې شمیره ایسې جوړولی شو نو موږ دوه داسې ایسې جوړې کړې چې هغه موږ ته کار اسان کړي نو ولې کار اسان کړو د شمیرې یو بل پورې تړلي دي په اسان حساب کتاب باندې د دې پرتې او د ولاړې شمیرو د ولاړو ویکټورو د شمیرو سکویر چې کوم دی هغه د ویکټور د سکویر برابر دی د شمیرې د سکویر برابر دی د مثال په توګه که ax چې کوم دی یا داسې ولیکو موږ او یا به یې داسې ولیکو ax د ویکټور نه بغیر شمیره ښیي دا 3 ده 3 یونټه دی لکه 3 نیوټنه قوت او ay چې کوم دی د دې شمیره 4 یونټه ده نو a چې کوم دی د a شمیره چې کوم ده هغه بیا 15 یونټه ده څنګه نو a سکویر دلته چې کوم دی نو هغه 3 سکویر پلس 4 سکویر نو دغه موږ سره شو 9 او 14 دا 15 شو نو د a قیمت خامخا 15 شو ځکه چې د 15 سکویر چې کوم نه 15 دي یا موږ سکویر روټ a چې کوم دی نو هغه برابر دی د 15 د سکویر روټ نو 15 یونټه شو نو په دې کې خو یو دا کار اسان شي د دې نه علاوه نورې اسانتیاګانې هم پکې راشي چې په هغې باندې به موږ اوس بحث کوو